مبین دی که لونګین دی که برمل دی که دا هر څونه شي خلک دي چې دی کله وایي که نه ته ځان ته پاکستاني وایې که ته ځان ته افغان تاسو ټول د بر وطن ولس په یو خبره یاد ساتئ ټولو نه اول به تاسو د دینه پوښتنه کوئ چې آیا تاسې پاکستان منئ او که نه منئ ریاست یې تاسو سره چارواکي ده مشران یې اردو ده د سره جهادیان دي د سره ټوپکې دي ټانکونه دي جزونه هر یو شی دی د سره په دې دونه زور کې آیا ته پاکستان منې که وایي چې نه زه نه منم نو بیا ورسره تجارت څنګه کوې بیا ورسره د ویزې سیسټم دې څنګه روان دی دا هر څه څنګه روان دا ځکه روان دي چې ته منې نو چې ته ومنې زه خو پکې اوسېږم زه بیا څنګه نه منم چې تا ومنلو ته دې بار ناست دی ته زوروره مې ته هر څه لرې او تا ومنلو چې یو پاکستان شته دی دا د اوسې صادق خان هم درغلی او کابل کې ناستو خبرې د سره وکړي مشران د راغلل په سټیجونو یې خبرې هم وکړي چې پاکستان سره موږ ښه تعلق ساتو ده ساتو هغه ساتو نو بیا ته راځې د پاکستان د ولس کې د یو کس نه تپوس کوې چې ته پاکستاني یې که نه ته غټ نظام چې دی په دونه زور کې ته منې او زه یوازې یو شخص ما ته وایي چې ته یې ومنه یا مې منه دا هغه احساساتي لوبې دي کوم چې زما د بر وطن ولس سره یې ټولو مړ کړي دي چارواکو دا په دې دلیل باندې کوي چې تاسو کمزوري وساتي د تعلیم نه لرې وساتي د عقل د پوهې نه لرې وساتي ورو چې څنګه دنیا په مخ کې روانه ده چې افغان ولس په داسې روان ځکه چې ته څونه داسې ځې حقونه به ته د دې چارواکۍ ته د دې خمقتوب ته د دې احساساتي خبرو ته به ژمن کېږي نو پښتونخوا کې هم دغه شی موږ سره روان دی خو پښتونخوا کې چې موږ لږ دغه وکړو لږ کوشش هم وکړو لږ ځان هم پوه کړو نو هغې کې زه معمولي چې دوه درې خبرې ما زده کړې زه څه افلاطون نه یم چې زه په هره خبره کوم هغه راځم هغه د بر او د کوچ دواړو وطن ولسونو ته کوم نو دا خبرې یاد ساتئ چې کله نن نه پس دا خبرې څوک کوي چې ته پاکستاني ته افغان یې دغه بحث کې د سره پروز یم ځکه دا منافقت دی ستا غټ نظام یې مني او راځي د ولس نه پوښتنه کوي وایي د خپل نظام نه پوښتنه وکړه چې ته یې منې او که نه یې منې که هغه وایي چې منم بیا د پاکستان ولس پې مني زه یې منم چې زه پاکستان یم که ستا نظام ته انکار وکړو چې نه پاکستان موږ نه منو ټولو بیا به راشي ما به هم ته انکار کړي چې زه یې نه منم د دې نه ځان وساتئ او چې څو پورې موږ وو څو پورې خدای موږ ته اواز را کړی دی څو پورې موږ ته عقل پوهه را کړی ده تر اخره پورې به تاسو سره د کوزې پښتونخوا خلکو سره چې څه کتاب نه مې څه ویلي دي سره د ثبوت به ته پیش کوم قضاوت به همیشه به ستاسو کاري نو زه مننه کوم او اجازت ماته راکړئ